د طالبانو دفاع وزارت وايي بلخاب کې چانیز عملیات روان دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مرګلی کوم ګرانو لیدونکو، که غواړئ د تازه مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت وايي د سرپل ولایت بلخاب کې د بغاوتګرو په وړاندې عملیات پای ته رسېدلي، خو په لرو پرتو سیمو کې لا هم روان دي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو د بلخاب ولسوالۍ د عملیاتو په اړه په واضح ډول اعلامیه خپروي. د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې راغلی بلخاب کې دوی د بغاوتګرو په وړاندې چانیز عملیات وکړل او د شنبې په ګهیې ضد د مخالفې ډلې د جنګیالیو سیمې ونیولې او عملیات پای ته ورسېدل. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې طالبانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د مخالفې بې مقاومته له سیمې تښتېدلې دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو خبرونو لپاره د سرطان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.